که زه تاسو ته ووایم چې د ګرامر په زده کولو او د لغتو په یادولو تاسې ژبه نه زده کیږي، کیدای شي راسره ویې نه منئ، خو که دا خبره دا پروفیسر درته وکړي بیا کیدای شي تاسو ته یو چرت در ولویږي. خو دا څوک دی؟ سټیفن کرشن نومیږي. په امریکا کې د سویلي کالیفورنیا پوهنتون متقاعد پروفیسر ده. له نن نه 50 کاله مخکې د ملا وتړله چې پوسي موږ انسانان ژبه څنګه زده کوو. د ده د څېړنو پایلې د ژبې د زده کولو او د تدریس په برخه کې انقلاب رامنځته کړ. د یو کتاب لیکلی په نوم د Principles and Practice in Second Language Acquisition. دا یې په خپل کتاب کې لیکي موږ ژبه زده کوو نه، موږ ژبه حاصلوو. We do not learn a language, we acquire it. دا یې وایي که موږ وغواړو په شعوري ډول باندې د ژبې سټرکچرونه او لغتونه زده کړو او حفظ کړو، دا موږ ته ژبه نشي را زده کوی. موږ باید په طبیعي ډول باندې د ژبې د تاثیر لاندې راسو تر څو ژبه زموږ ذهن حاصل کړي. د دې لپاره شرط دا ده هغه شی چې زموږ ذهن ته له ژبې نه رادننه کېږي، که هغه کلمې وي زموږ د غوږو له لارې زموږ ذهن ته راځي، یا هم خطونه وي او د سترګو له لارې زموږ ذهن ته راځي، په دې باندې باید موږ پوه سو. دا هغه وخت ده چې موږ ژبه زده کوو. دې لارې ته د comprehensible input نوم ورکړی ده. comprehensible یعنی د پوهې وړ او input هغه څه چې زموږ ذهن ته رادننه کېږي. خو سوال پیښیږي یوه نوې ژبه چې زما د هغې په اړه هیڅ زده نه وي، هغې باندې به زه څنګه پوه سم؟ د دې پوښتنې د حل لپاره راځئ فکر وکړئ موږ غواړو ایټالوي ژبه زده کړو. زه په ایټالوي ژبې یو څه وایم، تاسې هڅه وکړئ چې زده یې کړئ. Buongiorno, io sono uno studente. Io ho capelli neri. Questo è la mia faccia. Questo è la mia mano. که ستاسې ایټالوي ژبه نه یې زده خو معلومداره ده چې پوه نه سوئ ما څه وویلې او نه هم زده سوله، راځئ کرا کرا یې ووایم. Buongiorno, io sono uno studente. بیا هم تاسې نه زده کېږي. که کرا یې ووایم، تیز یې ووایم، په خط کې درته ولیکم، په هیڅ ډول تاسې ایټالوي ژبه نه سئ زده کوی. نو څنګه یې زده کوی سم؟ اوس غوږ سئ. Buongiorno, io sono ظریف. Io sono uno studente. Questo è la mia mano. Questo è la mia faccia. Questo è شیرین آقا. شیرین آقا ha una bocca. شیرین آقا ha un naso. Una bocca, un naso. شیرین آقا ha 1, 2, 3 occhi. 3 occhi? No. 2 occhi. 2 occhi. 2, no 3. شیرین آقا ha capelli blu. Io ho capelli neri. Capelli neri, capelli blu. Marcatore blu, marcatore neri. Neri, blu. Questo è un marcatore. ښه نو اوس څنګه؟ خامخا اوس به په یو څه پوه سوي هم یاستئ او یو څه به زده سوي هم وي. که په ذهن کې مو نه وي پاتې، نور چې همداسې مخته لاړ سو، په تکرار سره مو دا کلمې او دا ګرامري قاعدې هم ستاسې په ذهن کې پاتې کیږي. همدې ته وایي comprehensible input. په دې طریقه کې زمونږ سترګې، زمونږ فکر او هغه څه چې له مخکې نه پرې پوهیږو هغه ټول راسره مرسته کوي چې د نوې ژبې کلمې زمونږ لپاره د پوهې وړ وګرځي. خو یوازې د شیرین آقا بیلګه نه ده چې موږ ته یو انپوټ د پوهې وړ ګرځولی سي. بې نهایته لارې او بیلګې موجودې دي. یو ښه فلم، یو ښه موسیقي، یو ښه قصه، یو ښه استاد، همدارنګه د ژوند واقعي تجربې چې تر ټولو بهترینه لاره ده، او یا هم یو ښه درسي کتاب هم کولی سي زموږ لپاره د ژبې په پوهېدو وړ کې ډېره مرسته وکړي. د بیلګې په ډول لکه اوسني کتابونه هم له همدې میتود نه کار اخلي. دوی یوه څپرکۍ کې لومړی تاسو ته ځینې تصاویر راولي، لکه دا څپرکۍ د مریضیانو په اړه باندې ده. په دې کې تاسو ته مختلف عکسونه درښیي تر څو ستاسې ذهن آماده کړي دې ته چې وروسته له دې چې کومې کلمې او ګرامري جوړښتونه په دې فصل یا دې څپرکۍ کې راغلي دي هغه تاسو ته مخکې له مخکې نه د پوهې وړ وي یا تاسو ته تصویر په ذهن کې در جوړ کړی وي. خو هره لاره یا هره بیلګه چې د دغه کار لپاره کارول کېږي دا یو خاص کچه کې باید وي. د دې کچه باید ستاسې د پوهې له سطح نه یو واحد لوړ وي.
چې دې ته کرشن I+1 وایي. که زما هغه مخکینی بیلګه راواخلو او دې ته اشاره وکړم ووایم un marcatore دا هماغه I ده. ستاسې مغز په اساني باندې پوهیږي چې un marcatore یو مارکر ته وایي. خو دا I+1 بیا داسې کیږي questo è un marcatore. دلته نو ستاسې ذهن آماده کیږي او دغه کویستو ای کلمې ته مختلفې معناوې جوړوي. کیدای شي دا داسې معنا ورکړي چې دا زه یو مارکر لرم یا زه یو مارکر را اخلم. نو دلته ستاسې ذهن بیا په نورو جملو کې چې ما زه پکې مخته لاړم لکه کویستو ای شیرین آغا یا questo è la mia faccia. دلته نو بیا د کویستو ای معنا کرا په خپله پوهېدی سي پې. دلته نو باید د ژبې ښوونکي ډېر متوجه اوسي چې د زده کوونکو لپاره دغه د پوهېدو وړ کچه په داسې یو حالت کې وساتي چې نه دومره اسانه وي چې هغه زده کوونکی پر مخ لاړ نه سي چې زده نه کړي او نه دومره سخته وي چې هغه زړه توری سي. کراشن وایي په دغسې یو حالت کې زموږ ذهن کولی سي هم د لغتونو معناوې او هم ګرامري جوړښتونه جذب کړي. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د لغتونو له معنا سره یادول او د ګرامر سټرکچرونه زده کول د ژبې په زده کولو کې کمک کوي او که نه کوي. که څه هم کراشن وایي چې ضرور نه ده دا کار وکړي، پرېږدئ په طبیعي ډول باندې ژبه ستاسې ذهن په خپله را جذب کړي. کراشن د دې نظر لپاره یو ښه دلیل راوړي. دی وایي د انګلیسي ژبې زده کوونکي په لومړیو ورځو کې دا قاعده زده کوي چې په اوسنۍ زمانه کې د هی شي اټ لپاره فعل اس یا ای اس اخلي. یعنی کله چې وایو هغه مکتب ته ځي وایي هی ګوز ټو سکول. خو دا قاعده په عملي ډول باندې تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي تر څو د زده کوونکي په ذهن کې کینی. یعنی تر 6 میاشتو پورې هغه هی ګو ټو سکول وایي او غلطوي. نو په دغه قاعدې باندې پوهېدل یوازې یوه دقیقه وخت نیسي، خو زده کول یې یا جذبول یې او په عملي ډول یې بیرته کارول 6 میاشتې وخت نیسي. خو دا 6 میاشتې وخت په دې معنا نه ده چې یوازې یوه قاعده دا 6 میاشتې وخت نیسي. دغه 6 میاشتو وخت کې په سلهاو نورې قاعدې، لغتونه او سټرکچرونه هم د انسان زده کیږي. خو ځینې نور ژبپوهان بیا په نورو نظراتو باندې هم دي. له دې ونه یو نظر دا ده چې د ګرامر او د لغتونو زده کول د ژبې په زده کولو کې په سرعت کې مرسته کولی سي. که څه هم ژبه په خپله نه در زده کوي، خو د ژبې زده کولو وخت راکمولی سي. یعنی د ژبې په زده کولو کې د کتالیست رول لوبوي. کتالیست په فزیک او کیمیا کې داسې یو عنصر ته وایي چې په تعامل کې برخه اخلي، د تعامل سرعت ډېری خو په آخر کې په خپل حالت پاتې کیږي. که یو بله بیلګه درکړم، که تاسې یوه ټوټه یخ له یخچال نه راواخلئ او په یو ګیلاس ګرم اوبو کې واچوئ، دا د اوبو ګرمایښت به په خپله کرا دغه ټوټه یخ اوبه کي. خو که چیرې یوه قاشوغه راواخلئ او تاسې دا یخ په ګیلاس کې زر ولړئ، نو دا باعث کیږي چې دا یخ په اوبو کې زر حل سي. خپله کاشوغه په تنهایی باندې یخ نسی حل کوی، دا د اوبو ګرمایښت ده. نو دغه کاشوغه باعث وله چې سرعت د دغه حل کېدو ډیر سي. ګرامر زده کول او لغتونه حفظول د دغه کاشوغې په څیر باندې د ژبې د زده کولو سرعت ډیروي. لکه مخکې ما وویلې una bocca او un naso. ولې د بوکا لپاره اون راغی او د نازو لپاره اون راغی؟ د دغه خبرې ته د متوجه کېدو لپاره کېدای سي ډېر وخت وروسته لیست تاسې ډېرې بیلګې واورئ، متوجه سئ. خو که چیرې په 2 ثانیو کې درته ووایم چې په ایټالوي ژبه کې نارینه او ښځینه نومونه شته چې د ښځینه نومونو لپاره اون راځي او د نارینه نومونو لپاره اون راځي، ستاسې ډېر وخت به په دې کې خوندي سي او تاسې به په دې باندې زر پوه سئ. که څه هم دا تاسو ته نارینه او ښځینه نومونه نه در زده کوي او نه هم پیژندنه درته اسانوي، خو بیا هم ستاسې په ذهن کې دغه سوال حل کولی سي تر څو ستاسې زړه توری نه سئ او پر مخ لاړ سئ. نو دا د ګرامر فایده ده. نو په داسې یوه ژبه کې لکه جرمني یا فرانسوي ژبه چې مغلق ګرامر لري، نو د ګرامر په تیوري باندې سر خلاصول او پوهېدل بیا په داسې یو حالت کې ډېر اړین وي. یو څو نور مهمو برخو ته چې کراشن هغو ته په خپل دې کتاب کې اشاره کوي، هغه دا ده چې موږ د ژبې د زده کولو په وخت کې یوه موده په نوم د سایلنت پیریود یا د خاموشي موده لرو. کراشن په دې کتاب کې د یوې جاپانۍ نجلۍ مثال ورکوي چې له خپل مور و پلار سره امریکا ته کډوال شوې وه او کراشن دنده لرله چې دغې جاپانۍ کوچنۍ نجلۍ ته انګلیسي ژبه ور زده کړي. ده په وړو کلمو سره پیل کړ او دې نجلۍ ته یو توپ ور وښوده، ورته ویلې چې ball, this is a ball, if you want this you have to say ball. خو دې نجلۍ هیڅ جواب نه ورکوو.
په دې کې یوه ورځ تېره سوه، یوه اونۍ تېره سوه، دې سره یې هر څه کار کوو، جلۍ هېڅ خبرې نه کولې. یوه میاشت تېره سوه، 2 میاشتې تېرې سوې، بالاخره 5 میاشتې وروسته لومړنۍ کلمه د دې جلۍ له خولې نه راووتله چې ویې ویلې بال. کرشن په همدې تجربې باندې دا استدلال کوي چې دغه 5 میاشتې د دې کوچنۍ جاپانۍ جلۍ لپاره د خاموشي دوره یا د سایلنت پیریود دوره وه چې په دې جریان کې ده یوازې له ژبې نه انپوټ اخیسته، ګرامري جوړښتونه یې په ذهن کې را جوړېدل او همدارنګه کلمې او د کلمو تلفظ یې په ذهن کې را جوړېده، بالاخره یې هغه آوټپوټ یا یې وویلې. له دغه مودې نه موږ ټول کله چې موږ مورنۍ ژبه زده کوله د ژوند په لومړي کال کې را تېر سوي یو. یعنې موږ یوازې د ژبې نه انپوټ اخیسته، په 1.5 کال کې هم هېڅ څه نه ویلې، وروسته له هغې نه کرا په خبرو راغللو. دا خبرې کول په دې معنا نه ول چې موږ ذاتي د ژبې زده کول پیل کړل، بلکې د ژبې زده کول موږ له همغه لومړنیو ورځو یا اونیو نه شروع سوي ول، خو د خبرو پیل هم وروسته له یوې مودې نه شروع سو. نو که چیرې تاسې هم ژبه زده کوئ او ډېر انپوټ اخلئ او تر اوسه شی نه سئ ویلی، نو ډېر تشویش مه کوئ، کرا ستاسې هغې مرحلې ته هم رسیږئ چې بیرته خبرې کول شروع کړئ او د خبرو کولو مهارت هم ستاسې تقویت سي. دغه موضوعاتو پرته کرشن په دې کتاب کې 3 نورو برخو ته اشاره کوي چې د ژبې په زده کولو کې ډېر اړین دي. لومړی شوق او انګیزه لرل دي. که تاسې یو هدف ونه لرئ چې ولې ژبه زده کوئ او د څه شي لپاره باید زده کړئ، شوق در سره نه وي، تاسې ژبه نسئ زده کوئ. دوم یې ستاسې په خپل ځان باندې اعتماد او باور کولی شي ژبه تاسو ته زر در زده کړي. یعنې که چیرې تاسې په ځان اعتماد ونه لرئ چې یاره زه دا ژبه زده کولی نسم، نو تاسې ژبې زده کولو په وخت کې ډېر له ستونزې سره مخ کیږئ. بدمرغه په مشرانو کې دغه باور کم وي، د چا چې سن ډېر سوی فکر کوي چې زما سن ډېر ده او زه نور نسم کولی چې یوه ژبه زده کړمه، او همدغه بې باوري په ځان باندې باعث کیږي چې هغه په رښتیا ژبه زده نسي کړی. خو که چیرې تاسې په ځان باور ولرئ چې نه زه یې کولی سم او خپل کوشش کوم، نو بالکل به دا تاسو سره مرسته وکړي. او دریم یې تر ټولو مهم ده، هغه د ژبې زده کولو په وخت کې له تشویش، اندېښنې او انګزایټي نه ځان ساتل. یعنې په دې فکر مه کوئ چې دا څومره سخت ده، امتحان به څنګه سي، دا به څنګه سي، یا د زور درس مه وایئ. پرېږدئ په راحتي او په آرامه، په شوق او په خوشحالي او لذت سره ژبه زده کړئ. نو که د کرشن د دې څېړنې او کتاب خلاصه درته ووایم، موږ ژبه هغه وخت زده کوو چې په یو راحته آرامه محیط کې په شوق او په باور سره زموږ ذهن ته د پوهې وړ انپوټ را دننه سي. تر بلې خپرونې ما ظریف سنګر مه هېروئ.